زمونږ پلار جانه نبي جانه دومره والته مه راکوه کنه. پرون هم چې دی موږ ټول مکتب ته تللي وو، په مکتب کې استاد راته چې دا دومره وال چا درکړي دي؟ موږ ورته چې موږ ته پلار جان راکړي دي. نو هغې چې پر پلار جان باندې م راپورټ کړمه که ته جیل ته لاړې نو موږ به څه خورو؟ رښتیا وې پلار جانه پرون یې زم په بیډ باندې په دې لاس والی ومه، زما دا لاس توک شروع نو استاد راته چې راشه، نو هغې زما ملا م ولیده او زما کوناټۍ م ولید هغه هم توک شروع. ما ورته دا مې پلار والی یم، پلاره رپورټ به در باندې شوي بیا موږ به څه خورو؟ شوده موده راکې هغه به م بېر نه وي. یاره زما چتو پتو په هټو کې نښتو بچو خبره داسې ده که نه چې لږ ادب د شکیب الحسن زده کوي، څومره ښه په ادب سره ولاړې، دغسې په ادب سره ودرېږي تاسو به زه ولې وهمه که څنګه وشکیبه. رښتیا وایي که نه وایه مشفق الرحیم او تسکین احمده، په ادب سره ودرېږي، په ادب سره کښېنئ پاسېږي. زمونږ پلار جان ډېر رحمداره دی، پر ډه کې ماشاءالله ډېر رحم دی، بیا دې نه وهي. که تاسو دغه شیطانۍ کوئ نو خامخا پرته بېرتې بختورې ته نیسي که نه. یاره صحیح ده که نه پلار جانه موږ خو ماشومان یو، موږ خو به شیطانۍ کوو، موږ خو به ورانۍ کوو که نه، زموږ خو ماشومتوب دی. موږ ته ګاونډیان هم وایي که نه، وایي ستاسو پلار چې دی ډېر بېرحمه دی، داسې وال درته درکوي او تاسو چې دی که نه ټول یو ځای شئ ووهئ او که نه داسې مه کوه که نه پلار جانه. یاره زما خوږو خوږو غلغلو او چتو پتو بچو خبره داسې ده که نه، وایي خوند خو به هلته وکړي که نه چې ټول سپیان دي د بېلات په تمه نه، رښتیا سپیان نه، چې ټول ګاونډیان دی چې خبره د بېلات په تمه ناست دي او ته ګټونکی شي. و زما غلغلو بچو دا ګاونډیان خو نه غواړي که نه چې زما بچي دي دغسې په ادب کې وګرځېږي، په ادب کې ګرځئ، د هغې زما په خوشحالۍ باندې خفه کېږي. تاسو ولې نه پوهېږئ و زما ګردو ګردو او وړو وړو بچو؟ ښه دا خبره د پلار جانه صحیح ده، صحیح ده، دې نه بعد به د خیره سره موږ په ادب کې ګرځو. موږ ته خو معلومات نه، موږ خو خیر د ماشومان یو که نه، موږ به ورو ورو په دې خبرو باندې پوهېږو چې کله غټېږو. یاره مشفق الرحیمه نور څومره غټېږي، ږیره خو دې ماشاءالله غټه پرېښې ده، په ماشومتوب کې در باندې ږیره راغلې ده، ته غټ سړی خو ته غټېږي نه، اوس تا سره موږ څه وکړو؟ وی پلار جانه څه به درته وکړم، دې ته خو مور ښې راکړې ده، ته یې چې که نه په ځمکه ننوځي نو دا ورو ورو چې دی په ځمکه ننوځي اوبه را نه خېږي، خبره داسې ده که نه. پلار جانه موږ معاف کړه، دې نه بعد به موږ په ادب کې ګرځو او د خیره سره نه به چا ته خبره کوو، نه به تا ته خبره کوو، تا ته خو یې څوک د چا پلار هم خبره نشي کولی، ته خو به یې د سړي نه چمړه وباسي. آفرین زما ګردو ګردو بچو خبره داسې ده که نه چې دغسې د خیر سره په ادب کې ګرځئ چې زموږ زړه خو زما زړه خوشحالي، چې زما زړه خوشحاله نو تاسو په ارام کې ګرځئ، خو زما زړه که لږ خفه او دغه غوسه و که نه نو بیا خو به زه تاسو د بیټ نیسم د ملا ته او د بختورې ته، نو تاسو خپله خوښه او باقي خبره داسې ده که نه ځئ ورځئ پروګرام تو ونه ګایم.